د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلینو هغه تورونه بې اساسه وبلل چې ویل کېږي د یادې ادارې د رئیس له لوري په دې اداره کې یوازې د یو قوم خلک ځای پر ځای شوي. د دې ادارې مشر شمیم خان کټوازي چې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال یې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې په یاده اداره کې هیڅ قومي تعصب نه دی پلل شوی او په وینا یې هغه تورونه بې بنسټه دي چې په دې اداره کې د مقرریو پر سر د قومي تعصب په نوم راپورته شوي. نورو برخو کې موږ داسې طرز العملونه جوړ کړي دي چې په هغه کې ملي وحدت تامین ده او تعصب اصلا د لار نشته پکې تعصب کې اوسي ځکه موږ ولسوالان د خپلې ولسوالۍ نه یو څوک مقرروي دي خلکو په خوښه او د هغه ولسوالۍ کې چې هر قوم زیات د هغه مقرریږي. موږ معاونین دي ښځینه معاونین یې مقرروو او موږ د خپل ولایت نه یو څوک مقرروو. موږ اوس د ښاروالانو د مالي او اداري معاونینو لپاره پروګرام موږ جوړ کړی چې د خپل ولایت نه نوموړي چې ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې روان کال یې د دې ادارې 98 سلنه عادي او 88 سلنه پراختیایي بودیجه په مصرف رسولې. کټوازی وایي چې د کورنایي وضعیت سربیره یې د 1999 کال پر جریان کې د ښاروالیو په عوایدو کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی او د 22 ولایتونو د ټولنیزو ښځینه مرستیالانو په ګډون یې د یوې نوې کړنلارې پر اساس 232 نوي ولسوالان ګمارلي او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخه کې یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولایتونو لپاره د ټولو مرستیالانو د بستونو رامنځته کول او په بادغیس، پنجشیر، جوزجان، زابل، سرپل، غزني، غور، کاپیسا، کندوز، کونړ، لغمان، لوګر، نورستان، نیمروز، پروان، ننګرهار، دایکنډي، بامیان او پکتیا ولایتونو کې د میرمنې د والیانو د اجتماعي مرستیالانو په توګه ګمارل. د نوې کړنلارې له مخې د هېواد په ولایتونو کې 232 ولسوالان په دندو ګمارل. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلین همداراز وایي چې په خواله رسنیو کې هغه راپورونه حقیقت نه لري چې یاده اداره د کریډټ کارت له درکه 90 میلیونه افغانۍ لګښت لري. د مسؤلینو په وینا چې د کریډټ کارت له درکه د دې ادارې کلنی لګښت یوازې 30 میلیونه افغانۍ ده چې د هیواد ټولو 34 ولایتونو ته ځانګړی شوی. مطابق پالیسی و حکم رئیس جمهور کریدت کارت برای کارمندان دولت به نظر گرفته شده ولی مقداری که دست کرده او نیست. مجموعاً 31 میلیون و چند صد هزار است که شامل این بخشا میشه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په وینا چې د پرانیستې حکومتوالۍ د ژمنو تطبیق د ښاروالیو بودیجې د جوړولو پروسه کې د خلکو ګډون زیاتول او د ښاروالیو عوایدو راټولولو د الکترونیکي سیستم رامنځته کول یې د روان کال مهمې لاسته راوړنې دي.